د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت کابینې راستنېدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش پر چټکتیا خبرې کړي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې 19مه غونډه کې د کډوالو عالي کمیسیون ته دنده سپارل شوې، څو په هغو ولایتونو کې چې د کډوالو ښارګوټو لپاره پکې ځمکې تثبیت شوي د ځمکو ویش لړۍ پیل کړي. راپور کې راغلي چې د کابینې د غونډه کې د یاد کمیسیون ټولې کمیټې مکلفې شوي چې د راستانه شویو کډوالو اړوند خپلو چارو ته پاملرنه وکړي او په تثبیت شویو ښارګوټو کې خپلې دندې ترسره کړي. روسیې په سالنګ کې د یو بل نوي تونل ویستلو لپاره چمتووالی ښودلی. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر ملا محمد عیسی ثاني په کابل کې د روسیې هیواد د سفیر دیمیتری ژیرنوف په مرپلاوي سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه ترسره کړې ده. د هیات وزارت د خبرپاڼې له مخې دواړو اړخونو د سالنګ تونل ترمیم، د نوي تونل د رغولو او له روسیې هیواد څخه د سړک جوړونې او اوسپنې پټلۍ رغولو، د وسایلو، ماشینریو، تجهیزاتو، د اوسپنې پټلۍ قطعاتو او دې ته ورته نورو مواردو د خریدارۍ په هکله هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. ټولګټو چارو وزارت په عین حال کې ویلي دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او په پام کې ده چې د دې وزارت یو لوړپوړی پلاوی له روسیې څخه لیدنه وکړي. کابل او اسلام آباد د افغان کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظاماني سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي د کتنه کې مولوي امیر خان متقي د افغان کډوالو په جبر ایستلو او د ځینو ارګانونو له لوري د هغوی سره ناسم چلند باندې خواشیني ښودل شوې ده. یاد وزارت ویلي نوموړي د کډوالو پر وړاندې روان ناسم چلند پاروونکي له دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان بللی او د هغوی پر وړاندې د روان وضعیت د بدلون غوښتنه کړې ده. بل خوا کابل کې د پاکستان سفیر ویلي د کابل تشویشونه درک کوي او یا د موضوع به له اړوند ارګانونو سره شریکه کړي. تورخم کې راستنېدونکو افغان کډوالو ته د برېښنا اسانتیاوې چمتو کیږي. د ننګرهار برېښنا ریاست ویلي چې تورخم کې به راستنېدونکو هیوادوالو لپاره نوې برېښنا شبکه فعاله شي. د ننګرهار برېښنا رئیس مولوي جان محمد انقلابي ویلي چې عمري کیمپ کې د نوې برېښنا شبکې جوړېدو چارې پیل شوي دي او په نږدې ورځو کې به بشپړې شي. هغه د خدماتي کمیټې مسؤلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړ چې د برېښنا تخنیکي ټیمونه د منظم پلان له مخې کار ته ادامه ورکوي تر څو د کیمپ ټولې برخې له دوامداره برېښنا برخمنې شي. د اروپایي ټولنې د استازي په توګه افغانستان کې د توماس نیکالسن دنده پای ته ورسېده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي په توګه یې دنده د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته رسېدلې او نور د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی نه دی. هغه له ټولو افغان او بهرنیو همکارانو مننه کړې چې د دې دندې پر مهال ورسره همکاري کړې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د توماس نیکالسن پر ځای به څوک د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي په توګه وټاکل شي. نوموړي د 2023 کال په جون میاشت کې خپله دنده پیل کړې وه خو د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هم پر خپله دنده پاتې شو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي سږ په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان پر خوارځواکۍ اخته شي. یاد بنسټ ویلي چې افغانستان دا مهال په خپل تاریخ کې د خوارځواکۍ له تر ټولو سخت ناورین سره مخ دی. یاد پروګرام دغه راز څرګنده کړي چې 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له خوارځواکۍ کړېږي چې د خوارځواکۍ زیاتېدل د مالي مرستو له کمېدو سره نیغ په نیغه تړاو لري. امریکا د هیروشیما بم په پرتله 4 ځله ځواکمن بم جوړوي. د اتومي زیرمو د لا غني کولو په موخه متحده ایالات د B14 ډول د یو نوي اتومي بم د جوړولو پر پلان کار کوي چې د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي اتومي بم په پرتله 4 ځله لوړ دی. د متحده ایالاتو د ملي ترانسپورت د خوندیتوب بورډ ویان څرګنده کړې چې د نوي اتومي بم لومړی واحد به د روان مالي کال له پای ته رسېدو یعنې له خپلې ټاکلې نیټې 7 میاشتې وړاندې بشپړ شي. د معلوماتو له مخې دا بم د B14 اتومي بم پرمختللې بڼه ګڼل کیږي او د اتومي وسلو د نوي کولو لپاره د امریکا د 7 پروګرامونو یوه برخه ده. دغه بم د لرې واټن او خوندي نظام ودانیو په نښه کولو لپاره پرمختللې توانایي لري چې د چاودیدونکي ځواک اندازه یې لږ تر لږه 380 کیلو ټنه ښودل شوې ده. امریکا ویلي چې د ایران اتومي پروګرام مخنیوي لپاره پوځي اقدام ته هم چمتو دي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګسیټ ویلي چې که څه هم امریکا د ایران اتومي وسلو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو لاره غوره ګڼي خو که دا خبرې پایله ورنه کړي نور بدیلونه هم پر میز پراته دي. نوموړي له پاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیاوړی هوډ لري چې د ایران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي.
هغه د عمان مذاکرات رغنده بللي او ویلي دي چې ټرمپ د خبرو له لارې توافق ته رسېدو ته ژمن دی، خو ټینګار کوي چې نور انتخابونه هم شته. دا په داسې حال کې ده چې نږدې راتلونکي کې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو دوهم پړاو مذاکرات هم پیلېدونکي دي. احمد الشرع د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره کتلي دي. سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریې لنډمهاله رئیس احمد الشرع د یو پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته رسېدلی دی. په راپور کې ویل شوي چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان د نوموړي هرکلي ته البتین هوایي ډګر ته ورغلی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نوموړی ترکیې ته تللی و او هلته یې د انطالیا د ډیپلوماسۍ په 4م پړاو کنفرانس کې ګډون کړی و. د کرکټ نړیوالې شورا د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو د روزنې او مالی ملاتړ اعلان وکړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یوه ځانګړې کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. د یادې شورا په اعلامیه کې راغلي چې د هندوستان، انګلستان او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. د معلوماتو له مخې د مالی مرستې ترڅنګ دغه پلان یوه پرمختللې مسلکي برنامه هم لري چې پکې به د روزونکو ټریننګونه، نړیوالې اسانتیاوې کارول او نورې ځانګړې لارښوونې شاملې دي. د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډلې غړي اوس مهال په استرالیا کې ژوند کوي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.